السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ. په کندهار ښار کې امنیتي اوضاع، پلانونه، لاسته راوړنې او ورته نور مسایل د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند ملا اسدالله جمشید سره څېړو او زه محمد ابراهیم محتاج یم. جمشید صاحب ستړي مسئ، ښه راغلاست. محتاج صاحب، اول تاسو ته، بیا ستاسو همکارانو ته، بیا ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. خوشحاله اوسئ. جمشید صاحب، په سر کې به دا پوښتنه وکړو چې د کندهار ښار عموما د امنیتي اوضاع په ارتباط باندې تاسې راته ووایاست. په کندهار ښار کې خو الحمدلله اوس د امنیتي تدابیر اوس فلحاله د اختر د رارسېدو په مناسبت باندې زموږ امنیتي ځواکونه پوره کوشش کوي، پوره هڅې کوي چې لا امنیت ټینګ سي. خو مخکې هم الحمدلله موږ داسې پیښې نه لرو چې هغه یا امنیت دلته اخلال شوی یا کومه ستونزه پیښه شوې هیوادوالو ته یا کوم مشکل جوړ شوی. الحمدلله امنیت برحاله ډېر ښه فعاله دی، امنیتي ځواکونه ښه فعاله دي، ښه امنیت تامین کړی دی. کومه ستونزه به انشاءالله نه وي پیښه شوې. آینده کې به هم دا پلان لرو چې انشاءالله دغه رقم به امنیت ټینګ وي، کومه ستونزه به منځته نه راسي. او په ښار کې د غلاو پیښې دي، زیاتره خلک د غلاو څخه شکایت کوي. د دغو د مخنیوي په ارتباط باندې تاسې څه کړي دي؟ تر ډېره حده پورې خو تقریبا زموږ امنیتي ځواکونه د غلاو مخنیوی یې کړی دی، هغه نیولي هم دي. کوم امنیتي ځواکونه په دوی پسې اوس هم لا ډېرې ګړندۍ هڅې کوي چې د غلاو مخ ونیسي. خو بیا هم کله کله داسې مشکلات وي، خو موږ ډېر کوشش کوو، امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې د مخه باید ونیول سي حتما. د غلا او نورو جرایمو سره په ارتباط باندې په تېره میاشت کې تاسې څو کسان نیولي دي او د څو پیښو مخه نیول سوې ده؟ په تېره میاشت کې تقریبا چې کوم کسان نیول سوي دي د هغو ارقام تقریبا د 15 تر 20 پورې داسې به وي تقریبا. او کوم موټرسایکلان چې د غلو غلا کړي وه تقریبا 15 دانې موټرسایکلان بیرته هغه خپلو مالکینو ته سپارل سوي دي. په بولدک ولسوالي کې یو موټر خپل مالک ته سپارل سوی دی چې کوم د غلو څخه ټینګ سوی دی، بیرته خپل مالک ته سپارل سوی دی. داسې نور شیان چې هغه موږ د غلو څخه نیولي دي بیا موږ خپلو مالکینو ته سپارلي دي. د غلا د پیښو په ارتباط باندې د پخوا او اوس په پرتله څومره تغییر راغلی دی؟ الحمدلله د پخوا په پرتله باندې اوس په کندهار ښار او ولسوالیو کې چې امنیتي ځواکونه ډېر ځیرک دي، ډېر د غلو د مخنیوي په هکله دوی زیات کوشش کوي چې باید مخه یې ونیول سي. ډېر زیات فرق راغلی دی. مخکې موږ داسې تقریبا مخکې چې به د میاشتې ارقام به وو هغه به ډېر زیات وه. اوس د پخوا په پرتله ارقام تقریبا کله 10 ته کله 15 ته داسې را رسېدلي دي. او جمشید صاحب، دلته یوه بله پوښتنه ده، د ساتونکو او ولس تر مابینځ په اړیکو او پوهاوي کې څومره مثبت تغییر راغلی دی؟ د ساتونکو بالخصوص د نظام او د عامو خلکو په مابینځ کې چې کوم پوهاوی ورکول کېږي هغه الحمدلله اسلامي امارت خپله فاصله دغه لري چې باید د عامو هیوادوالو او د امارت په مابینځ کې هر څومره نږدېوالی راسي، باید لرېوالی را نسي. دا مثبت تاثیر پر نظام هم لري، د ولس لپاره هم دا ښه خبره ده. تر څو د ستونزو مخه هم نیول کېږي په دې کې چې ولس د نظام سره همکاره وي، دغومره زیات د ستونزو مخنیوی هم کېږي چې په هغه صحنه کې کوم مشکوک کس دوی وویني بیا امنیتي ځواکونو ته خبر ورکوي. نو دا بالخصوص خپله د نظام او د عامو خلکو په مابینځ کې خپل نږدېوالی دی یا خپل شفقت دی چې دوی یې کوي. بالکل. جمشید صاحب، دا پوښتنه مې په دې خاطر باندې وکړل، ځینې ځوانان داسې شکایتونه لري چې د ساتونکو د خوا څخه د دوی په تلیفونونو کې کتل کېږي، یا کله کله ښاریان دا شکایت هم کوي چې ساتونکي له ترافیکي قوانینو او اصولو څخه سرغړونه کوي. په خاص ډول ساتونکي، هغه ساتونکي چې د ولس او خلکو سره مخامخ دي د ورځې په جریان کې، د دوی او ولس تر مابینځ مې د پوهاوي هغه اندازه وښول چې د دوی او ولس تر مابین څومره پوهاوی، مثبت پوهاوی راغلی د پخوا په ارتباط باندې.
کم شکایتونه چې ځینې ځوانان کوي، لکه تا چې وویل د ټلیفونو پر برابر باندې چې یا د دوی په شخصي ټلیفونو کې کتل کېږي، دا شاید ډېرې کمې وي، ځای وي. دا زموږ د نظام پالیسي دا رقم نه ده چې د چا په شخصي حریم باندې څوک یا تېری وکړي یا د چا په شخصي ټلیفونو کې وګوري. په هغه وخت کې چې هغه در څار لاندې نه وي یا کشفي ارګانو کشف کړی نه وي، هیڅوک بغیر له هغه وخته حق نه لري، نه یو ساتونکی حق لري چې د چا په شخصي حریم کې داسې دخالت وکړي. او بل د امنیتي ځواکونو پولیسو دپاره چې کوم ساتونکي دي، هغه په اکاډمۍ کې کوم روزنیز مرکزونه چې دي، لکه زموږ ابودجانه روزنیز مرکز چې دی، روزنې ځای ته به جمشید صاحب وروسته راسو. دغسې ساتونکي چې هغسې برخورد کوي لکه څنګه چې تاسې ویل چې د نظام د پالیسۍ څخه خلاف د خلکو شخصي حریم یا تلیفون کتلو ته داخلیږي، دغسې ساتونکي نیول سوي هم دي، د جزا او سزا سره مخامخ سوي هم دي؟ داسې شدیده پیښه نه ده راغلې چې یا چا موږ ته شکایت کړی دی، خو بیا هم چې څوک موږ ته داسې شکایت وکړي چې هغه موږ وڅېړو هغه مسله، هغه ساتونکي واقعا همداسې کړي وي او دی مجرم نه وي یا تر کشف لاندې هم نه وي راغلی، دوی ته کشفي راپور ساتونکو ته هم نه وي راغلی، موږ بیا کولی سو چې اقدام وکړو، هغه ساتونکي سره خپل چې کوم عکس العمل ورته ښودل سوی دی هغه ورسره وسي. بلکل. اوس به راسو هغه پوښتنې ته چې ساتونکو ته د خلکو سره د چلند په ارتباط باندې څه ډول تعلیمات ورکول کیږي؟ دوی ته په روزنیز مرکزونو کې چې کوم د ښوونې او روزنې مرکزونه دي، په هغو کې تقریبا دوی ته 2 میاشتې اندازه دوی ته خپل د معسکر یا تعلیمات ورکول کېږي. په هغه کې دوی ته دا ټول پوهاوی ورکول کېږي چې تاسې باید په څنګه شکل باندې د عامو خلکو سره، د هیوادوالو سره ښه سلوک باید وکړي، ښه چلند باید وکړي، نه باید ستاسو د چلند څخه عوام خلک د نظام یا د یو کم بخش څخه متنفره سي. د امنیتي اوضاع د ښه والي دپاره د کندهار اوسیدونکو ته کوم اطمینان ورکوئ؟ د کندهار اوسیدونکو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله لکه څنګه تیر 2.5 کاله چې اسلامي نظام دلته کوم امنیت تامین کړی دی، په آینده کې به هم انشاءالله کومه ستونزه نه پیښیږي، لکه د تیر په پرتله چې شی نسته، الحمدلله امنیت تامین دی، کومه ستونزه نسته، کومه ستونزه نه ده پیښه سوې، کوم امنیتي پیښې زیاتې نه دي ثبت سوي. په آینده کې به هم انشاءالله دا رقم امنیت برقراره وي. امنیتي ځواکونه پوره کوشش کوي چې د هیوادوالو داسې امنیت وساتي. په تیرو ورځو کې موږ یوه پیښه درلودل، د کابل بانک یا ځینې جزئي مسایل چې رامنځته کیږي، د دغو پیښو په ارتباط باندې ځینې خلک شاید اندېښنه ولري، دغسې پیښې به کمې سي او که به زیاتې سي؟ لکه څنګه چې یو څو ورځې مخکې داسې پیښه متاسفانه وسوه د کابل بانک څنګ ته، د ځینې مغرضې کړۍ دي، هغه د دې نظام و د دې ولس د ابادۍ و د پرمختګ خیال نه لري، نه پرېږدي چې د نظام یا د ولس هوسا سي یا پرمختګ وکړي یا د هوسا د ښه ژوند شپې سبا کړي. د دې پیښو پر برابر باندې الحمدلله زموږ کشفي، امنیتي، استخباراتي یا کوم ارګانونه چې دي هغه پوره هڅې کوي، پوره کوششونه کوي چې د دې به انشاءالله په کلکه مخه نیول کېږي. بیا هم کله کله ځینې داسې اوقات دي چې هلته پیښې وسي، خو انشاءالله په آینده کې به بیا داسې پیښې که د الله رضا وه داسې مشکلات به نه راسي. او په خاص ډول د اختر دپاره کومې امنیتي امادګۍ لرئ؟ په خاص ډول د اختر دپاره د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لوري چې کوم فرمان سوی و د اختر د مبارکۍ په پیغام کې ډېر ټینګار پر دغه سوی و. امنیتي ارګانونو ته کوم دا سپارښتنې و دا ورته سوي وه چې باید د اختر پر مناسبت باندې تاسو د هیوادوالو پوره امنیت وساتئ، پوره امنیت باید تأمین سي. د دې موږ ولس ته هم دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ پوره هڅې کوو، ټول کوشش موږ دا کوو چې د ولس پوره امنیت تأمین سي. جمشید صاحب، د نشه یي توکو کرل به تر ډېره پورې بند وي، د نشه یي توکو د کاروبار حالت څنګه دی؟ د څه وخته څه چې کوم فرمان د شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري صادر سوی دی چې د نشه یي توکو د کښت، د پیر او پلور پر دا ټولو باندې بندیز لګېدلی دی،
هغه رقم موږ هم امنیتي ځواکونه د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت امنیتي ځواکونه ښه په کلکه په ټول کندهار ولایت کې په عموم کې په ټول افغانستان کې خو په کندهار ولایت کې زیات دوی کوشش کوي چې هغه کښت هم له منځه یوسي، کوم چې دوی راکړه ورکړه د دې نشه یي توکو کوي هغه مخه هم نیول کېږي. هره میاشت او هره اونۍ کې موږ دا راپورونه لرو چې هغه راکړې ورکړې والا هم نیسو. او په نږدې تېرو وختونو کې د نشه یي توکو سره په ارتباط څومره کسان نیول شوي؟ په نږدې تېره یوه میاشت کې تقریبا 28 تنه د نشه یي توکو د کښت او د پیر او پلور د کاروبار په تور نیول شوي دي چې هغه که اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په زیاته اندازه دا کم خلک دي او د کندهار په کومو سیمو کې زیاته اندازه یې نیول شوي دي؟ نیول شوي خو تقریبا په میوند په کښته میوند ولسوالۍ کې د کښت پر برابر باندې، په لوړ میوند، پنجوایي، غورک او په دغو ولسوالیو کې د تریاکو د کښت په جرم باندې زیات کسان نیول شوي دي او ډېر کښت هم له منځه تللی دی. او کوم د پیر او پلور په جرم باندې چې کوم نشه یي توکي کاروبار یې کوي هغه نو داسې مشخص ځای نه دی معلوم چې په کومه ولسوالۍ کې په زیات نیول شوي بېلابېلو مختلفو ځایونو په مختلفو ولسوالیو حوزو کې نیول شوي دي. د دوی څخه یو څوک د سزا او جزا سره هم مخامخ شوي دي؟ مخامخ شوي دي، خپلې سزاګانې د محکمې له لورې د اړوند ارګانونو له لورې دوی ته خپلې جزاګانې ورکول کېږي چې د دغه دپاره چې د دې مخه باید ونیول شي، په آینده کې بیا دوی توبه وکاږي چې بیا داسې عمل ونه کړي. رابسو جمشید صاحب د مرکې یوه بلې برخې ته یوه ستونزه چې له ډېره وخته څخه دلته موجوده ده او خصوصا بیا د اختر په وختونو کې لا هم پسې زیاتیږي، پلاستیکي وسلې او د کوچنیانو د خوا څخه د هغو استعمال د خلکو د ازار او اذیت سبب ګرځي، په خپله د کوچنیانو پر روزنه باندې هم بد تاثیر کوي او یو بد شی دی. د دغو د مخنیوي دپاره تاسو په تیرو وختونو کې او په ځانګړي ډول اوس وخت کې کوم تدابیر لرئ چې مخ یې ونیسئ؟ کوم دغه پلاستیکي وسلې یا کوم هغه پټاکۍ چې کومې څو ورځې مخکې هم موږ ته دغه راپور راورسېد چې اوس داسې پټاکیانې راغلي دي چې په هغه کې چرۍ استعمال شوي دي، 2-3 دانې کوچنیان سترګې د دې څه زخمیان شوي دي، د کاره لوېدلي دي، چینی شفاخانې ته راغلي دي، موږ ته دا شکایتونه رارسېدلي دي. خو په کلکه باندې اوس هم امنیتي ځواکونه زموږ رهبري د ولایت څخه د قومندانۍ څخه د دې هڅه کوي چې د دې مخه باید ونیول شي، خو پوره هڅې روانې دي انشاءالله چې مخه باید ونیول شي. خامخا مثلا په څه ډول باید مخه ونیول شي؟ یو دوکاندار دی په کلي کې دی دغه شی خرڅوي، بل بیا عمده فروش دی په بازار کې خرڅوي چې پر دغه چکنه فروش یا پرچون فروش باندې خرڅوي. د دې مخه باید په هغه لوی سر کې د واردولو په ځای کې هم مخه بند شي، او که دلته په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل په ښار کې خو چې د بالخصوص د عمده فروشي مخه ونیول شي، چون مهم مرکزونه بیا د هغه څه دوی د نورو کوچني دوکانونو ته انتقالیږي او ورکول کېږي، نو مخه باید د عمده فروشي ونیول شي. بل په عام کې چې کوم دغه شیان واردېږي ملک ته دا په قاچاقي بڼه نه واردېږي، د دې هېڅ محصول نه ورکول کېږي، دا په غلا راوړل کېږي. خو هلته پر سرحد پر سیمو باندې هم امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې د دې مخه باید ونیول شي. په آینده کې دې ته انشاءالله سم منظم پلانونه جوړېږي چې د دې مخه باید په وچه په کلکه ونیول شي چې باید دا شی بیا وجود ونه لري. ښه، دغه شیان په مکمل ډول په قاچاقي توګه باندې راځي و کندهار ته یا په مجموع کې هېواد کوم پلاستیکي وسلې چې هغه زیاتې متضررې نه وي یا ټکان هم زیات نه کوي، هغه پلاستیکي چې د کوچنیانو شی دي دغه به شاید په قاچاقي بڼه نه راځي. دغه نور کوم د ټکانو وسایل چې دي چې هغه ستونزې ایجادوي یا خلکو د ازار او اذیت سبب ګرځي، دا ټول په قاچاقي بڼه نه انتقالېږي هېواد. د اړوندو مسؤلینو سره چې په مجموع کې په لوی سر کې د دغو شیانو د واردېدلو مخه ونیسي، تاسې ورسره په ارتباط کې یاست یا په خپل منځ کې د دواړو په هماهنګۍ باندې دغسې یو پلان لرئ چې په اساسي ډول د دغه شي مخنیوی وشي؟
نو دا پلان به انشاءالله نظر سته، دا پلان وړاندې شوی دی، خو د دې بعد به انشاءالله که خدای کول د اختر څخه وروسته پر دغه باندې منظم پلان جوړ شي، منظم بحث به وشي چې په څنګه شکل باید وکولای شو د دې په کلکه باید مخنیوی وشي. څنګه باید وکولای شو چې د سرحداتو پر سیمو باندې یا کوم ګمرکونه چې دي په هغه کې دوی په قاچاقي بڼه راوړي، څنګه د دې مخه ونیسي. په دې کې انشاءالله پلان شته چې په دې باندې منظم بحث وشي. پخپله د امنیه قومندانۍ د ساتونکو له لوري او عام ولس ته څه کول پکار دي چې د دغه شي په مخنیوي کې خپله ونډه واخلي؟ د امنیه قومندانۍ مقام له لوري تقریبا دغه تیر مخزن او د څو ورځې مخکې حوزو والا ته داسې ویل سوي دي چې تاسې په دوکانو کې وګرځئ، که کوم هم د فروشیانې دي، کوم کوچني دوکانونه دي، دغه شیان چې کوم متضرر دي د خلکو دپاره هغه د ازارو د اذیت سبب ګرځي، دغه د دوی څخه کشف کړي، ځینې ونیسي او دوی یې په اړوند باندې دغه ته قومندانۍ ته وسپاري. او خلکو ته څه ویل دی؟ خلکو ته دغه ویل غواړو، د خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دا شیانو د راکړې د رانیولو څخه باید ډډه وکړي. د دې څخه مسلمانان ډېر په تکلیف کېږي، ډېر د ازارو د اذیت سبب ګرځي. ځینې وخت داسې مشکلات په دې کې دغه لاسي بمونه راځي چې هغه بیا د خلکو یا د سترګو د ایستلو یا د کار پرېښولو یا د ګوتو پرې کېدلو یا نور ځینې پیښې د دې څخه کېږي چې هغه بیا ستاسې د کورنیو د خلکو د عامو خلکو هېوادوالو د ازارو د اذیتو د خوابدن ذریعه ګرځي. او جمشید صاحب یوه بله ستونزه چې شته او هغه په زیاته اندازه باندې ځوانانو ته متوجه کیږي، د ډیره وخت څخه هم دغه ستونزه راپاته ده چې زیاتره وخت مالی او زیاني زیانونه هم ورسره ملګري وي. د وسایلو سره د بې احتیاطۍ موضوع ده. د مخنیوي دپاره یې تر اوسه امنیه قومندانۍ یو څه کړي دي؟ د وسایلو د کم تیز چلاو دپاره د ترافیکو مدیریت ته وظیفه سپارل سوې ده تقریبا، چې د دې دپاره باید د هېوادوال راوغواړي، اوسېدونکي د ښار یا د ولسوالیو هغوی ته امنیتي تدابیر باید ونیول سي، هغوی ته دا پوهاوی ورکول سي چې د موټر سایکل یا د موټر چلاو هغه خپل اصول او شرایط ورته په پام کې ونیول سي، دوی ته پوهاوی د هغه ورکول سي. خو متاسفانه چې هېوادوال یو څه بې احتیاطه دي، د دوی څخه مو غوښتنه دا ده د بالخصوص د ځوانانو څخه چې د موټر سایکل یا د موټر د چلولو په وخت کې تاسې د پوره احتیاط څخه کار واخلئ. خدای ناکرده داسې پیښې راسي چې بیا یا ستاسې د کورنۍ د خوابدۍ یا په بالخصوص د کشني اختر په دغه نیکمرغه ورځو کې ستاسې کورنۍ ته یو داسې خفګان جوړ سي. د دې سره باید تاسې ډېر احتیاط وکړئ. یوازې دا نه چې تاسو به خپل ځانونه د بل کور ته داسې غم جوړول، خپل کور ته داسې غم جوړول چې بیا هغه ستاسو په غم باندې ژاړي. باید د دې سره ډېر احتیاط وشي چې نه باید د بې احتیاطي د موټر سایکل یا د موټر د چلولو سره وشي. بالکل. یوازې توصیه کفایت کوي او که د دې دپاره داسې یو ځانګړی عکس العمل هم پکار دی. مثلا که چیرې یو څوک د وسایلو سره بې احتیاطي کوي، پیښه رامنځته کوي، مخکې تر دې چې پیښه رامنځته کړي هغه اصول او رفتار معلوم دي. که چیرې دی بې احتیاطي کوي باید راوګرځول سي او یوه ځانګړې سزا که چیرې ورته وټاکل سي. دغسې یو ځانګړی قانون که چیرې ولري د دغسې خلکو دپاره یا ځانګړې سزا که چیرې ولري، مثلا دوی وپوهېږي که چیرې زه دغسې عمل وکړم نو دغسې عکس العمل هم راسره کېږي. خپلې جزاګانې دوی ته هغه حد و حدود دوی ته ټاکل سوي دي چې کله د امنیتي د پولیس ترافیکو له لوري دوی ونیول سي، کوم دوی بغیر داسې یو چلاو وکړي پر موټرسایکل یا حرکت وکړي چې هغه د اصولو خلاف وي، د ترافیکي اصولو خلاف وي، یا چاته مشکل جوړ سي یا چاته تاوان ورسوي، هغه دوی محکمې ته راجع کوي د قومندانۍ له لوري. بیا هغو ته خپلې جزاګانې ورکول کېږي، ورته ټاکل سوي دي، هر څه ورسره کېږي انشاءالله. بالکل. یو خو داسې چې تر پیښې وروسته دی ونیول سي، دا خو واضح خبره ده چې ده ته به جزا ورکول کېږي. د اصلاح دپاره یې مخکې له دې چې دی پیښه وکړي، مثلا یو څوک تر هغه خپل حد اضافه مثلا وسایل ځغلی، یا په دغسې ځای کې چې هلته د وسایلو د ځغلولو هېڅ ضرورت او اړتیا نشته، یا مناسب نه دی هغه ځای، د ګڼې ګوڼې ځای دی، کوچنیان لویان یا خلک تېرېږي او دوی هلته بې احتیاطي کوي،
که دغسې کسان مخکې تر پیښو ونیول سي او د دوی دپاره یو معلومه او واضح سزا وټاکل سي، په دې ارتباط باندې څنګه دی ستاسې نظر؟ نو د سزا ورکولو حکم خو دا رقم دی چې هغه د محکمې سره سته، اصلاحي د اصلاح دپاره هم دوی خپل شرایط ورته ټاکي چې هغه انشاءالله ورته ټاکل سوي هم دي. اوس دا رقم خو کېدلی نه سي چې چا یو پیښه کړې د پیښې د مخه څه د ده سره یو عکس العمل وکړي یا دته کومه جزا ورکړي، خو توصیه ورته کېږي، مخه نیول کېږي، مطلب تر فشار به هم یو څه لاندې راځي. داسې سزا د پیښې در مخه چې کومه واقعاً یې پیښه سوې د هغه دپاره جزاګانې تقریبا نه ورکول کېږي، خو توصیه ورته کېږي تر فشار هم لاندې راځي چې باید احتیاط وکړي. د اساسي حل دپاره څه کول پکار دي یا ستاسې پلانونه څه شي دي؟ پلانونه چې کوم امنیتي ځواکونه پر کومو چک پوینټو باندې ولاړ دي هغوی ته دا ویل سوي دي چې د داسې اشخاصو چې هغه بې احتیاطي کوي یا کوم تر خپل حد زیات موټر یا موټرسایکل چابک چلوي د هغوی سره باید څه سخت چلند وسي، چون آینده په آینده کې نه باید داسې عمل دوی وکړي چې هغه یا خپل ځان خدای نکرده خوږ کړي یا نورو ته کوم تاوان ورسېږي. تشکر. قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو، د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند ښاغلی اسدالله جمشید زموږ د دې ځانګړي مرکې میلمه و او د کندهار ښار د بېلابېلو امنیتي مسایلو په ارتباط باندې مو د دوی سره خبرې وکړې. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم مننه کوو، کور مو ودان. جمشید صاحب له تاسې هم ډېره مننه کوم. الله مو وساتي. ستاسو هم ډېره مننه.